سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې په کم تلویزیون خپریږي؟ د دې په اړه باندې پوره معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې نړیوالو شلوريزو لوبلړۍ په هیواد کې دننه د ملي سپورت تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپریږي او ټول حقوق همدې تلویزیون ترلاسه کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوريزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د مارچ په 24مه نیټه د شارجه په لوبغالي کې ترسره شي. همدغه راز دویمه لوبه د مارچ په 26مه نیټه او دریمه لوبه د مارچ په 28مه نیټه په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې دواړې لوبډلې ورته چمتو دي او افغان لوبغاړي په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کیمپ کې مصروفه دي. د دې سیالیو لپاره د افغان ملي لوبډلې د کیمپ لوبغاړي ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق قاتل، حضرت الله زازی، ابصر زازی، رحمت شاه، محمد نبی، عثمان غنی، نجیب الله زدران، شاهد الله، راشد خان، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، کریم جنت، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټی، نوین الحق، فرید ملک او فضل حق فاروقي، بلال سمی، نجات مسعود، ظاهر خان او مجيب رحمان او نور احمد لکنوال شامل دي. د پاکستان لوبډله شاداب خان، لوبډلمشر محمد حارث، عبدالله شفیق، سام ایوب، اعظم خان، محمد نواز، نسیم شاه، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد وسیم، شام مسعود، طایب طاهر، زمان خان. په احتیاطي لوبغاړو کې ابرار احمد، اسیب الله او اسامه امیر شامل دي. افغان کرکټ بورډ به هم په نږدې ورځو کې د پاکستان پر وړاندې رسمي لوبډله اعلان کړي، په دې هیله چې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړي او هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې استعداد یې لري او د پاکستان د ماتولو توان ولري. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.